نه مې ومني ملګرو، امید لرم چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله باید. موږ تاسې څنګه کولی شو چې انګلیس ژبه پښتو ته وژباړو، که عربي وي که انګلیش وي که اردو وي، او پښتو ژبه و هغو ژبو ته اردو او فارسي و دغو ژبو ته وژباړو. نو موږ ته د دې لپاره زه پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن ما را ډاونلوډ کړی، خیر ته بیا هم راشئ سرچ یا لټون ته. په سرچ یا لټون کې به دغه نوم ورته ولیکئ، تاسې ته به خپله دغه چې نیم نومونه وي شته کې هم راپورته کوي، او پر داسې کې به کلیک وکړئ. په ډېرو کمو امبیانو په 5 امبیانو باندې را ډاونلوډېږي. کله چې را ډاونلوډ شي پر دې اپلیکیشن به کلیک وکړئ. اپلیکیشن چې را خلاص شو دا 2 سټیپونه دي، دا به ور بشپړ کړئ. کله چې مو دا ور بشپړ کړه پر وی پی ان به کلیک وکړئ. وی پی ان چې مو کلیک وکړئ دلته راځو، یو د اپلیکیشن خاموش دی دا ورته خلاصوو چې اپلیکیشن فعالیت پیل کړي. اپلیکیشن فعاله شو شاته وځو. په دغه خانه کې ملګرو، په دغه خانه کې په ډېر بخښنې سره چې زه بېرته نو شاته به وځم، په دغه خانه کې به دلته انګلیش ژبه انتخاب کړئ. ورته انګلیش به چې پر دې ځای مو کلیک وکړئ تاسو ته انګلیش ژبه راپورته کوي. په دویمه خانه کې به دلته پښتو ژبه ورته انتخاب کړئ. پښتو به دلته په سرچ یا لټون کې پښتو ورته ولیکئ. پښتو چې یو پې ولیکئ تاسو ته پښتو ژبه راپورته کوي، دغه پښتو ژبه. پر پښتو به کلیک وکړو. کله چې پښتو کلیک وکړو نو دلته به پر وی پی ان کلیک وکړو. اپلیکیشن صحیح شو. نو اوس به د خیر زه تاسو ته خپل ټلګرام ته ورسم. زه به تاسو ته په عملي ډول در وښیم چې څنګه کولی شو چې موږ دغه او چې پښتو ژبه انګلیش ته او انګلیش و پښتو ته وژباړو. د دې لپاره زه ځم اپلیکیشن ته، خپل د موبایل ډیټا مې بنده ده هغه خلاصوم. ډیټا مې را خلاصه کړه چې خپله ډیټا کار شروع کړي. راځم ټلګرام ته. دا د ملګرو ټلګرام ته رالم. دلته به زه اوس تاسو ته در وښیم چې څنګه کوی شو. نو وینئ ملګرو دا د خپله دا ټول خط یې پښتو ژبې ته واړوئ. که هر خط تاسو غواړئ او که غواړئ چې یو چا سره خبرې پرې وکړئ، هم کولی شئ چې په پښتو ژبه خط ورته نوشته کړئ. په دغه ذریعه به انګلیش ته اړولی شئ، د انګلیش څخه پښتو ته اړولی شئ. نو ملګرو ډېره خوندوره طریقه ده دا، ځکه چې ډېر ملګري دي د دغه مشکل سره مخ دي چې موږ څنګه کولی شو انګلیش ژبه پښتو ته، پښتو به انګلیش ته وژباړو. او دا تاسې هر وخت صرف چې انټرنټ مو فعاله وي کولی شئ چې هر چا سره خبرې پرې وکړئ په هره ژبه. پښتو به مو ورته انتخاب کړې وي او په انګلیش په بله ژبه ورته انتخابوئ. په دغه خانه کې چې تاسې غواړئ د یو بل چا سره په دغه ذریعه خبرې وکړئ، هغه په هره ژبه وو، تاسو به دغه ژبه انتخابوئ او ستاسې ته به پښتو وي. نو ډېر خوندوره طریقه ده. او که تاسې وغواړئ چې په پښتو خط ولیکئ انګلیش ته وژباړئ هم کولی شئ. خالي صرف چې خط مو نوشته کړئ دا ځای باندې انګلیش ورته انتخاب کړئ، خپل خط انګلیش ژبې ته واړوئ او سړي ته کولی شئ چې ور واستوئ چې هر ملګری هر نفر مو وي. ډېره خوندوره طریقه ده ملګرو. که مو ویډیو خوښه شوې خامخا یو لیک ورکړئ، ځکه چې ستاسې یو لیک زموږ تشویق دی او ویډیو در سره شیر کړئ. د داسې اپډیټ نوې ویډیوګانو د انټرنټ په اړه د پري ماینینګ پروژو په اړه کوي او د موبایل زده کړې په اړه زه تاسو ته هر وخت ویډیوګانې پورته کوم. زما واتساپ ګروپ او ټلګرام چینل در سره جوین کړئ، ځکه چې هلته ډېر فعالیت کوو. زموږ سره کولی شئ هر ګړی رابطه وکړئ. په دعاو کې مو یاد ساتئ. السلام علیکم.